بسم الله الرحمن الرحیم. ویو ویلی و پیست شارټکټ نیو ډسپلی ویلی کنه. ډسپلی کې یو مغه ریموټ ډسکټاپ پاتې وکنه. هغه به نن تاسو دلته درکار کوم څنګه کی. نن به یو دوه کمپیوټرونه واسي چې له یو کمپیوټر بل کمپیوټر څنګه کنټرول کی. معلومه کی تاسو که نور مې لیکل دي نور کنن پرسونالایزیشن برخه وای دا پرسونالایزیشن چې لیکلي دا برخه پرسونالایزیشن څه ته وایي یعنی خصوصي کول تاسو د کمپیوټر ټول هر څه خپل ځان لپاره جوړ کړئ د صفحې تصویر ځان لپاره جوړ کړئ لاک سکرین لپاره رنګ خپل ورکړئ دا ټاسک بار خپل خواږه جوړ کړئ سٹارټ منیو خپل خواږه جوړ کړئ دا ټول چې دی پرسونالایزیشن برخه کې تاسو به څنګه کوئ دلته وراسي رائټ کلیک به وکړئ رائټ کلیک دلته لیکلي پرسونالایزیشن په دې چې کلیک وکړئ دا برخه تاسو راځي دا دې په خاطر ده چې تاسو کمپیوټر خپل ځان لپاره جوړ کړئ ټول تنظیمات خپل خواږه انتخاب کړئ اول دلته لیکلي بیک ګراوند هم د صفحې ته ویل کنه د دې تصویر تاسو بدلوي دلته کلیک وکړئ هر عکس انتخابوي یا هغه عکس انتخابي وګورئ هغه عکس انتخاب بل دلته لیکلي براوز دې ته وایي چې تاسو له ګالري یو عکس خپل پیدا کړئ زه دغه عکس انتخابوم وګورئ اوس چې صفحې ته راسو دغه عکس کې راغلی بل دلته لیکلي سولید کالر چې دا فقط رنګ د تنه رنګ اوس وګورئ دغه رنګ انتخاب بل دلته کولی شئ چې البوم هم انتخاب کړئ سلایډ شو ته راسئ دلته لاندې دلته راسئ البوم انتخاب کړئ یو د عکسو مکمل فولډر انتخاب کړئ بیا هغه اتومات خپل انتخاب کړئ دلته لیکلي چینج پکچر ایوری په البوم کې خو ډېر عکسونه وي که نه شل عکسه وي وروسته له څو دقیقو عکس بدل کړئ له یوې دقیقې بعد 10 دقیقو بعد څومره وخت چې ورکړئ هغه عکس خپله بدلېږي بل شفل لیکلي شفل دې ته وایي چې عکس یو اول عکس راځي بیا لسم عکس راځي بیا شلم عکس راځي بې ترتیبه که دا فعاله کړئ بې ترتیبه وي که دا فعاله کړئ غیر فعاله بیا په ترتیب باندې راځي اول عکس راځي بیا دویم بیا دریم بل کله چې سکرین سیور فعاله وي بیا د البوم عکسونه بدل نه شي که غواړئ چې هغه شي بیا دا فعاله کړئ کله چې سکرین سیور هم پرون ویلی وو په هغه کې بیا چارج لږ کم مصرفېږي چې دا فعاله کړئ بیا عکسونه خپل نه بدلېږي یو عکس راځي همداسې پاتې کېږي کله چې بیرته چارج ورکړئ بیرته عکسونه بیا بدلېږي که زه به دلته بیرته راسم دلته لیکلي فیل زه به یو سم عکس انتخاب کړم دا بیکګراوند چې دلته راغلی که نه صفحه نیولې داسې تاسو څرنګه غواړئ مکمل فټ یې کړي دلته فټ داسې ده چې لږ ځایونه خالي پاتې کېږي داسې نور رقم هم شته دلته سټریچ دا په دې کې بیا لږ زوم کېږي داسې نور رقمونه هم شته تاسو خپل عکس انتخاب کړئ بیا وګورئ چې څرنګه اوس مثلا سنټر انتخاب کړئ استاد هم دغه شیان دي چې بیا خاموشي دغه کوم ځای فعاله کېږي لکه دا براوزر و دغه صفحې چې راولي دا ټول فعاله یار کمپیوټر کې یو ما کمپیوټر دی ته یو ورځ کمپیوټر دې راوړه چې شاید داسې یا ډرایور وینډوز شان خراب شوي نو وینډوز هم ورته وکړو ډرایور هم ورته وکړو سمې دي که بیکګراوند صحیح شو بیا به راشو کالر ته کالر تاسو رنګونه ویلی کمپیوټر ډېر ځایو کې رنګونه شته که نه دلته وګورئ دا خو یو رنګ لري دا ځای که نه دلته چې کلیک وکړئ دا ځایونه لږ رنګ لري کله سټارټ منیو ته راشو دا ځایونه بیکګراوند یې داسې رنګ لري دغه رنګ تنظیمات چې دا ټول همدې کې ده بل دغه صفحه وي دا رنګ لري دلته کله چې ډارک انتخاب کړئ څه شی کېږي ټول کمپیوټر همدغسې کېږي صفحه دا رنګونه چې دي ټول رنګونه توري وګورئ داسې دلته ډارک موډ وایي دلته کاسټوم ده په دې کې یو شی تاسو رڼا انتخاب کړئ یو شی تور انتخاب کړئ خواږه مخپله مثلا یوه برخه تور انتخاب کړئ یوه برخه رڼا بیرته به راسو هماغه لایټ موډ دا رنګونه چې دي دې ځای رنګونه دي
دلته چې کلیک وکړئ دلته داسې رنګ ده که نه کسور انتخاب کړئ اوس وګورئ دلته د سټارټ منیو رنګ مکمل سور کېږي دا دلته چې راسئ دغه رنګ هم سور که نه هر رنګ چې هلته انتخاب کړئ همغه رنګ دلته پاتې کېږي زه به بېرته دا پاک کړم هلته ویډیو ریکارډ یوه ویډیو په ریکارډ کړئ یوه جوړېږي نه لږ خاطره داسې که دا اتومېټ انتخاب کړئ بیا خپل اتومات باندې انتخابېږي تاسو رنګونه نه انتخابېږي زه به اتومېټ کله انتخاب کړم کله وخت داسې شوی دی چې تاسو کمپیوټر رڼا هېڅ کمه نه شي شوی ده همداسې چې هېڅ رڼا نه کمیږي همداسې پاتې هر څه چې کوشش کوي کمه سي نه کمیږي شوی همداسې بیا د هغه لپاره کله چې تاسو کمپیوټر خراب سي له وینډوز خراب وي رڼا نه کمیږي دلته یوه برخه د هغې ته وایي های کانټراسټ کله چې دا فعاله کوي بیا که کمپیوټر رڼا هم څومره ډېره وي خو سترګو باندې بیا ډېر تاثیر نه کوي دا وګورئ دا چې فعاله کوي بیا ټول شان تورېږي درته بیا په هغه حالت کې کمپیوټر ډېر سترګې نه خرابوي دا فقط د هغه لپاره حالت لپاره ده چې د کمپیوټر رڼا هم نه کمیږي داسې اوس وګورئ ټول شان داسې کوي درته دا آیکانونه وګورئ ټول شان داسې کوي درته چې کمپیوټر رڼا ورڅخه ورکه شي له کمپیوټر دې برخې ته های کانټراسټ وایي د هغه وخت فقط استفاده کوي چې کمپیوټر رڼا خرابه شوي هېڅ نه کمیږي بیا دا د هغه وخت لپاره د ما خپله رڼا یې خرابه شوې د کمپیوټر یو څو کاله مخکې ورسره داسې ډېر لرې ورسره کښېناستم کمپیوټر به مې لرې کړی و ماوس مې راسره و ډېر لرې به مې کنټرولول بیا دا های کانټراسټ ډېر ښه لاک سکرین څه شی وایي هغه یوزر نیم پاسورډ فیس کوئ شارټ کټ یې څه شی ده وین کیو ایل چې وایي هغه راځي مستقیم صفحه بندېږي همغه ځای ته د تجربې په خاطر به داسې وایي کار وګورئ دلته دغه ده اوس وین کیو ایل چې وایي بیا دا برخه دلته خو مې یو عکس شته که نه د بکګراونډ کې یو عکس شته اوس وګورئ دغه عکس بل عکس انتخابوئ بل عکس هم انتخابولی شي وګورئ یو عکس انتخاب کړئ همغه عکس بیا اوس دا لک سکرین عکسونه بدلوي لک سکرین کې نوټیفیکیشن غواړي که نه غواړي بعضې مسیج راشي سکرین ټایم آوټ هم پرون ویلی و چې سکرین ټایم آوټ څه شته ویلو صفحه په څو دقیقو کې بنده شي کمپیوټر په څو دقیقو کې سلیپ ته ولاړ شي سکرین سیور پیژنئ سکرین سیور هغه یو پروګرام ورته ویلی شي چې کله تاسو له کمپیوټر استفاده ونه کوئ تاسو کمپیوټر صفحه یو چا ته معلومېږي که نه زه له کمپیوټر کار نه اخلم صحیح ده زه ځان مثال لمونځ کوم یو بل نفر راځي دلته ما چې لیکلي هغه ټول ګوري بیا د هغه لپاره تاسو څه شی فعاله کوئ سکرین سیور سکرین سیور کې تاسو مختلف حالتونه ټیکس غواړئ دلته کلیک کوئ دا اوس پریویو چې وه همالته تاسو وګورئ کله چې یو دقیقه کمپیوټر استفاده ونه کړئ یو دقیقه نه 2 دقیقې وخت یې هلته تعینېږي تاسو کمپیوټر مخکې به داسې یو خط راسي خط یې خپل لیکلی هم سیف کړه دلته وینډوز 10 لیکلي خپل نوم پکې ولیکئ خپل نوم ولیکئ بیا تاسو نوم راځي کمپیوټر په څه سکرین سیور ریکارډینګ کې ورسېږي چارټ ته نه رسېږي خو فقط د دې په خاطر ده چې څوک له کمپیوټر استفاده کوي هغه صفحه یې چاته معلومه نه شي چې که دی استفاده جې نه کوي دلته وخت لري که یو دقیقه وروسته له 1 دقیقې فعاله شي که دلته دا ډېر کوي وروسته له 2 دقیقو فعاله شي 3 دقیقې بعد چې ته کار ونه اخلي دا خپل فعاله شي نور ښه حالتونه هم لري خالي صفحه راشي دا وګورئ دا خالي ده داسې توره صفحه راځي دغه بابل یې ډېر ښه ده دا داسې یوه کله چې یو دقیقه استفاده ونه کړي بیا دا راځي خپل کمپیوټر ته راځي دغه صفحه مخامخ نیسي نور هم شته دلته خپل عکسونه هم راوستلی شي دلته دغه عکس ما سره دا یو عکس مې انتخاب کړی په هر شي کې دا وګورئ بیا دا به راشي دا اګزیټ دلته لیکلي انریزیم ډسپلی لاګ آن سکرین کله چې دا راغی بیا زه کلیک وکړم که نه له ما څخه پاسورډ غواړي که نه غواړي که دا برخه فعاله پرېږدئ بیا چې کله کلیک وکړئ تاسو پاسورډ هم غواړي له تاسو که دا غیر فعاله کوي بیا پاسورډ نه غواړي مستقیم همغه ځای ته ځي
دلته یو بل رقم هم د ځان ډېر ښه ده الله یې مساء کړي صحیح شو ده ښه لکه سکرین هم شو تیم څه ته وایي تیم رنګوت تیم چې ده د رنګ آواز تصویر دې ټول مجموعه ده پکې هم بکګراوند عکس پکې ده هم بعضې آوازونه چې دي هغه ورسره بدلېږي هم بعضې رنګونه چې دي هغه ټول سره بدلېږي په تیم سره یو ځای دلته چې کلیک وکړې اوس دې سره هم عکسونه بدلېږي هم دلته چې رنګونه دي دا رنګونه ورسره بدلېږي هم بعضې آوازونه چې دي هغه ټول سره بدلېږي دا تیار تیمونه شته په وینډوز کې که نور انسټالوئ بیا له انټرنېټ نور هم اخیستل کېږي اوس وګورئ دا دې سره ډېر تغیرات راځي کمپیوټر کې هم د صفحې عکس بدلېږي وګورئ دا بدل شو هم دلته رنګ وګورئ دا رنګ هم بدل شو بس دا یو کې یو مسیج راځي یو اواز راځي هغه هم ورسره بدلېږي بل کله چې تاسو وینډوز انسټال کړئ که نه چا وینډوز انسټال کړی خپله چې خپله انسټال کړی تا کړی که نه چې وینډوز انسټال کې دغه آیکن نه یې پکې دا هم نه یې ریسایکل بین هم نه یې بیا تاسو څرنګه هغه پیدا کوئ تاسو به راشئ دلته تیم ته تیم په تیم کې لیکلي ډیسکټاپ آیکن سیټینګ دلته وګورئ که غواړئ چې مای کمپیوټر پټ کړئ له چا څخه دلته کلیک وکړئ اپلای اوکې اوس وګورئ مای کمپیوټر ورک شو کله چې وینډوز انسټال کړئ دا ورک کړي خپله بیا به تاسو دلته راځئ بېرته به پیدا کوئ دلته ډیسکټاپ سیټینګ دا کنټرول پینل هم راوستئ چې دلته اوکې کړئ کنټرول پینل دا وګورئ کنټرول پینل هم دلته راځي کنټرول پینل ده ښه تیم صحیح شو ښه فونټ ده فونټ کې د خط اندازه ده دا خطونه چې زه کمپیوټر کې استفاده کوم په ورده د پروګرامونو کې د دې سټایلونه او شان دلته پراته دي ټول که بعضې غواړئ چې ډیلیټ یې کړئ دلته انسټال لیکلی یم هغه ډیلیټ ښه بل سټارټ منیو ده سټارټ منیو کوم ځای ته ویلو دغه لاندې برخې ته سټارټ منیو وایي دغه ویډیو ته یاد شوه دغه کوم برخې ته سټارټ منیو وایي که نه پرسونالایزیشن کې تاسو کولی شئ چې په دې برخه کې هم تغیرات راولئ خپل په خوښه دلته لیکلي شو مور ټایلز آن سټارټ دلته څو دانې ټایل لري یو دلته ټایل وایي لکه کاشي چې یو دوه درې دانې دي که نه دلته خو بله نه ځایږي چې بله دلته کېږي درسره دلته خو بل لپاره ځای نشته که غواړئ چې څلور یې کوئ بیا دا فعاله کوئ کله چې دا فعاله شي بیا دلته څلور دانې ځایږي دلته یو دانې بل هم ځایږي کله چې دا ورته لاړې بیا دلته دا یې دغه لپاره ده صحیح ده شو مور ټایل که دا غیر فعاله کړئ درې دانې کېږي که بیرته یې فعاله کړئ بیا څلور دانې هم ځایږي اوس وګورئ دلته یو بل هم ځایږي دې ته وایي شو بل دلته پروګرامونه دا پروګرامونه موږ تاسو دلته لوستي وو که نه دلته نوټ پیډ هم ویل ورډ پیډ ټول دلته پراته وو که غواړئ چې دا له دې ځای ورک شي دغه فعاله کړئ وګورئ ټول ورک کېږي دا پروګرامونه چې دلته وو ټول ورک شو بل شو ریسنټلی اډډ سافټویر دغه پروګرامونه ما نوي انسټال کړي یو ټایپینګ ده یو دا بل د ټایپینګ ګیم ده دلته وګورئ ریسنټلی اډډ که دا غواړئ پټ کړئ دلته کلیک کړئ هغه خپله پټېږي دا ورک شي گیم ورک شي بل دلته موسټ یوزډ اپ له کوم پروګرامو زه ډېر استفاده کوم له فایل ایکسپلورر له سیټینګ له کوم څه شیه زه ډېر استفاده کوم که دا نه غواړئ بیا دا کلیک اوس وګورئ هغه هم ورک شي بل شو موسټ یوزډ اپ له کوم هغه خو بند کړو شو سجیسشن اوکیجنلی انسټال سجیسشن چې دی بعضې وخت تاسو مسیجونه راځي نوټیفیکیشن له آنلاین اعلانات دي هغه که نه غواړئ بیا دا غیر فعاله کړئ بل فول سکرین دغه حالت دا خو نیم سکرین ده که نه که دا غواړئ چې فول سکرین کړئ دلته کلیک وکړئ دا وګورئ دا مکمل په دغه باندې فول سکرین و دا بل دلته بعضې فولډرونه دي دا وګورئ دلته فولډرونه دي که نه ډاکومنټ ډاونلوډ ده که دا غواړئ چې له دې ځای لرې کړئ دلته راسئ دا اوس وګورئ ډاکومنټ ډاونلوډ دلته چې راسئ هغه پروګرام دا اوس ورته وګورئ ډاکومنټ ډاونلوډ دی ورک که دا اوس چې د فول سکرین ده که غواړئ له فول سکرین یې ختم کړئ دلته دا رابط سو ټاسک بار ته
ټاسبار کوم برخه ته ویلو دغه لاندې برخه ته ټاسبار وایي. اوس په دې کې تاسو تغیرات راوستلی چې خپل په خوښه باندې. اوس وګورئ ټاسبار دلته وګورئ لاک ده دا زه غیر فعاله کړم دا ټاسبار غټېږي همداسې کېږي. وګورئ ټاسبار دومره غټ که دا دلته لاک کوي دا همداسې پاتې کېږي نه کمېږي نه ډېرېږي. که دا لاک یې بند کړي بیا کولی شي چې کم زیاته کړي. وګورئ دلته ما اوس وګورئ کم دومره څه دا چې لاک کوي بیا همداسې پاتې کېږي نه یې څوک کمولی شي نه ډېرولی شي همداسې بیا پاتې. بل دلته لیکلي اټومیټیکلی هاید ټاسبار دا چې فعاله کوي ټاسبار خپله بندېږي. وګورئ چې ماوس درته راولئ پیدا کېږي بیا له ماوس ځای کېږي. دا وګورئ که غواړئ چې بېرته پټ شي راشي له هغه ټبلیټ موډ هم پرون ویلی وو که نه چې کله ټبلیټ موبایل ولرئ بیا دا ټبلیټ کمپیوټر دغه برخه چې فعاله کوي دا فعاله کېږي. اوس وګورئ ټاسبار خپله ورک شي. که غواړئ چې بېرته پیدا شي دغه فعاله کوي. هغه تنه ټبلیټ موډ لپاره ده. دا وګورئ اوس بېرته راغلی موډ هم اوس هماغه ټبلیټ موډ ده. دا به بېرته غیر فعاله کړو بېرته پاتې کېږي. دا ایکانونه چې دي لږ غټ غټ دي که نه که غواړئ چې دا واړه شي بیا دا فعاله کړي. اوس وګورئ ټول واړه شي. ایکان خو علامې ته وایي دلته دا علامې که غواړئ چې واړې شي بیا دا که غواړئ چې غټ شي بل پیک څه ته وایي کله چې د کمپیوټر آخر ته ماوس راوړي سي د آخر ځای ته دلته پیک وایي دغلته دلته چې ماوس راوړي بیا ریسټارټ معلوموي دلته دغه ځای به زیات فعاله کړم دا دی. اوس چې کله ماوس دلته آخر ته راولم دغه آخر ده. وګورئ خپل اتومات سفر راته معلوموي دلته پیک وایي چې بېرته لرې کړم بېرته دا راولي. کله چې بېرته درته راولي دا پیک که غواړئ چې پیک د اتومات کار وکړي بیا دا فعال. که غواړئ چې اتومات کار ونه کړي بیا خپله به دلته کلیک کړي. کله چې دلته راغلی کلیک به کېږي بدون له کلیکه بیا نه راځي. ښه کله چې وینډوز او ایکس ووهئ وینډوز او ایکس وینکي او ایکس دلته لیکل کېږي سی ایم ډي صحیح ده. بیا چې کلیک وکړئ هماغه طور سفر ته خلاصېږي. د دې یو بل رقم هم شته هغه ته پاور شیل وایي. کله چې دا فعاله کوي بیا وینکي او ایکس ووهئ بیا دلته وګورئ هماغه بل رقم یې راځي بیا دلته دغه ته پاور شیل هغه په دې دلته هغه کېږي. اوس تاسو که سی ایم ډي غواړئ دا بند کړئ که پاور شیل غواړئ بیا دا فعاله کړئ. بل دلته کارکر د پاور شیل چې دا نوی ده سی ایم ډي چې دا هماغه مخکې او کولی شي دواړه یو رقم وایي. بل دلته لیکلي شو پیج ان ټاسکبار کله کله تاسو یو ویډیو ګورئ د ویډیو یو علامه هم لري ځان سره هغه علامې تاسو راولي که نه. زه دلته یو ویډیو پلی کوم د ډیټابیس مثلا دا ډیټابیس ویډیوګانې دا یو ویډیو ده زه به دا پلی دا ویډیو دلته وګورئ دا مساوي علامه ده دلته که نه چې ویډیو پلی دی چې پلی یو رقم علامه راځي هلو فرینډز چې بیرته مساوي کې بیا بل رقم علامه راځي. دلته یو کوچنۍ علامه ده که دا غواړئ چې رانسي دغه غیر فعاله کړي په دې باندې دې راځي. اوس وګورئ یو ډېر دي یو دي صحیح ده. بل ټاسکبار خو کوم ځای کې ده لاندې ده که نه که غواړئ چې پورته ولاړ شي بیا دغه ټاپ انتخاب کړئ. اوس وګورئ دلته بېرته به بیا دلته راسم دلته کلیک وکړو که څنګ ته یې غواړئ څنګ ته هم کېږي رایټ ته وګورئ دلته راغلی که لیفټ ته بیایې بیا لیفټ ته هم ځي. زه به هماغه بټن کې ټول عادت دي لږ خطر بټن کې بل ټاسکبار کې ټول شیان منظمه دي که نه که غواړئ چې غیر منظمه شي بیا دا فعاله کړئ. اوس وګورئ ټول شیان غیر منظمه. بل که غواړئ چې همداسې پاتې شي دایمي بیا نیور انتخاب کړئ بیا بېرته که غواړئ چې منظمه شي بیا دا انتخاب کله چې ملټیپل ډسپلی د ایل سی ډي سره وصل شي هغه تاسو ته دا ټاسکبار راشي که نه که غواړئ چې رانه شي راشي دا فعاله کړي که غواړئ چې رانه شي دا همداسې فعاله کړي. دا د ایل سی ډي سره چې وصل شي بیا دا فعاله کړي. بل پیپل دغه دلته یو علامه ده پیپل ورته وایي دغلته وګورئ سکایپ دا شیان دي ایمیل دا شیان دي چې زه استفاده کوم د پیپل که دا غواړئ چې له منځه ولاړ شي دا غیر فعاله کړي هغه له منځه. اوس پیپل به راولو په یو وخت کې تاسو ته څو نفره مسیج شیانې اول راسي دلته څه
څلور نفره 3 نفره هر څومره چې انتخاب کوي هغه انتخاب کوي. بل د پیپل چې راځي دلته یو مسیج هم کله کله ځان سره راوړي دلته مسیج که راشي دا فعاله کوي که غواړي چې رانشي دا غیر فعاله کوي. د یو مسیج چې راشي اواز ولري که نه ولري که غواړي چې اواز ولري دا فعاله کوي که نه بیا داسې کوي. بعضې وخت د هغه په اړه وینډوز تاسو ته کوم مسیج درکوي چې دا پیپل د سکایپ په باره کې لا ایمیل په باره کې که هغه غواړي فعاله کوي بیا دا فعاله کوي. صحیح شو. دا و د لاک سکرین د پرسنالایزیشن برخه. دا اوس رایټ کلیک مکمل ختم شو. رایټ کلیک هم لا شروع کړئ له ویو ریویو له دې برخه نیو برخه ډسپلی سیټینګ او پرسنالایزیشن برخه. که زه وګورم که ویډیو سایز کم وي لږ بیا بل شم تشریح که ویډیو 16 دقیقې یو بل تخنیک به درته کومه چې څنګه کولی شو چې یو ډرایو پټ کړو. دا ما ډرایو ډي دی که نه زه دا څنګه را پټ کړم له یو چا څخه چې څوک یې ونه وګوري. سیمه پټوئ ځکه چې په سي کې ټوله ډیټا ده خو دا نور ډرایوونه پټولی شي. مانیج به انشاءالله شنبې په ورځ وایو. دلته رایټ کلیک وکړئ دلته لیکلي مانیج ته چې راغلی دلته لیکلي ډیسک مانیجمنټ ته چې راغلی دا د ډي که نه دغه ډي ډرایو دلته کلیک وکړئ. بیا دلته لیکلي ډیلیټ یې نه کوي ګورئ که ډیلیټ یې کوي ټول شیان ډیلیټېږي. دلته لیکلي چینج ډرایو لیټر یعنې د ډي حرف زه غواړم بدل کړم. دلته لیکلي ریموو اوکې کوي یس بیا یس د ډي هغه حرف مې ورک کړو. اوس چې حرف موږ ورڅخه ډیلیټ کړو بیا وینډوز دا نشي پیدا کولی. دلته چې کلیک وکړئ اوس وګوره هغه ډي ډرایو راځي. څوک چې تاسو کمپیوټر استفاده کوي هغه خو دغه ډي ډرایو نه لري. که غواړئ چې بېرته راسي بیا هماغه عملیه بیا تکرار کړئ. دلته راسئ مانیج دلته بیا ډیسک مانیجمنټ دا ډي چې ده دغه ډرایو چې ده اوس نوم یې نشته په ده رایټ کلیک وکړئ. دلته بیا لیکلي چینج ډرایو لیټر یو حرف ورکوي وایي هارډ باندې کلیک وکړئ وایي ډي صحیح درته که بل حرف انتخابوئ بل هم انتخابېږي. اوکې اوس حرف بېرته اضافه شو. بېرته چې راسئ دلته وګورئ دا ډي بېرته بیا پوه شوئ. اوس خو مو ولیدو خو بیا تاسې خپل ځان سره تمرین کړئ خو ډیلیټ کوئ به یې نه که ډیلیټ یې کوئ مکمل ټول شیان پاکېږي فقط هغه وینډوز هم چې استاد کله کله ورکېږي کې خپله هایډوي هغه هم له دې ځای راځي. دلته چې کلیک وکړئ فارمت کې بیا نوم ورکړئ ټول راځي. دلته راسئ همدغه طریقه باندې بېرته پیدا کېږي. که راغی خالي و تاسو فارمت یې نه کوئ که فارمت هم کوئ هغه کېږي. کله کله چې وینډوز وکړئ ډرایو خالي د خالي که غواړئ چې بیخي خالي شي بیا فارمت یې کوئ. دا بیا انشاءالله شنبې په ورځ وایو. په مانیج کې نورې خبرې هم شته. مثلا غواړئ چې لاسپیکر هم کار ونه کړي غواړئ چې بلوتوث کار ونه کړي غواړئ چې مایکروفون کار ونه کړي غواړئ چې څوک فلش کمپیوټر ته راونه اچوي دا به انشاءالله شنبې په ورځ وایو. صحیح ده. اوس به همدومره بس یې لمونځ به وکړو وروسته له لمونځه به بیا تاسو کمپیوټر نه راواخلئ درسونه به تکرار کړئ. زه به دا ویډیو ریکارډ